برای اولین بار سمینار یک روزه به منظور ارتقای ظرفیت فکری، عقیدتی و مسلکی صدها تن از خبرنگاران، ژورنالیستان، مسئولان رسانه‌ها و فرهنگیان از سوی معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت لوگر برگزار شد که در آن معینان وزارتخانه‌های اطلاعات و فرهنگ، صنعت و تجارت، شماری از رؤسا، استادان، خبرنگاران، مسئولین رسانه‌ها، فرهنگیان، بزرگان قومی و جوانان حضور داشتند. مسئولان رسانه‌ها را پل ارتباطی میان نظام اسلامی و ملت خواندند و افزودند که هرچند جنگ نظامی پایان یافته اما جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی ادامه دارد. آنان مسئولیت رسانه‌ها را در برابر محو تبلیغات نادرست رسانه‌های غربی مهم یاد کردند. چې د نظام د استحکام په خاطر باندې د خپل خاورې د آبادۍ لپاره د خپلو خلکو د ولسونو د وحدت او د اتحاد او د اتفاق د ساتلو لپاره موږ تاسو په دې برخه کې مبارزه وکړو. او که تاسو په خپل اکاونټ، په خپل میډیا، په خپل ادرس باندې د نظام ملاتړ د مسلمانانو د دردېدلي ملت د یووالي د اتحاد لپاره د نظام ملاتړ وکړو. همچنان سخنرانان نقش خبرنگاران، رسانه‌ها و فرهنگیان را در آگاهی‌دهی جامعه و ترویج علم و فرهنگ مهم عنوان کردند و بر حمایت از رسانه‌ها و اهل قلم تاکید ورزیدند و گفتند در عرصه تقویت نظام اسلامی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند. تورو اتلانو د دښمن سرونه بس کړي، خو د قلم اتلان هغه څوک دي چې د باطل منطق یې ننګولی، د باطل ژبه یې پرې کړې ده. داسې خبریال اوسه چې خلک د خپل مشکلاتو حل تاسو سره وګوري، نه دا چې فقط د روباټ غوندې وي چې دلته یو څه هلته یې راوړه. د حق مدافع اوسه ژورنالیسته. زموږ تاسې عزت، زموږ تاسې ابرو، زموږ تاسې کمال، زموږ تاسې اسلامي هویت دا څه شی ده؟ صرف اسلام ده. قابل ذکر است که در اخیر این سمینار با ارائه پرزنتیشن تخصصی درباره مسلکی شدن خبرنگاران، رسانه‌ها و نقش آنان به پایان رسید.